لیکن د دې خلقو په کفر باندې مو ولې د امت ته سترګې پټې کړي دي؟ بالکل قاری صاحب. ولې امت په عقایدو باندې نه خبروي؟ ای مسلمانانو، په والله بالله ثم تالله دا د دوی کتاب ده په الله قسم دا د دوی کتاب ده. په دې کتاب کې عقیدة البدا ورته وایي، وایي الله غلطي کوي، غلط سوی د څو ځلې. استغفر الله. او له دوی نه پوښتنه وکړئ چې عقیدة البدا تاسو منئ که نه منئ؟ ډایرکټ به درته وایي چې عقیدة البدا موږ منو. عقیدة البدا دې ته وایي چې رب العالمین هم غلطي کیږي. او په دې ایران کې د موسی ابن جعفر، د جعفر علیه السلام زوی زیارت په ایران کې ده، موسی الکاظم. تاسې چې ورسئ دا ټول شی چې په دې زیارت باندې ورننوځي څه ورته وایي؟ وایي ای امام، الله چې بدا کړې ده تر ټولو بهترینه بدا یې وایي په تا باندې کړې ده. ځکه د دغه موسی الکاظم د دغه موسی ورور اسماعیل، دا اوس اسماعیلیه شیعه دي. بالکل. دا اسماعیلیه شیعه غالبا په افغانستان کې پخوا وختونو کې لیږو په بعضو منطقو کې. پاکستان او دا پوس په پاکستان کې ډیر زیات دي، د ګلګت او په هغه خواته چترال خواته په دې منطقه کې مسته، په یمن کې مسته. دغه اسماعیل د خپل پلار په ځوان وفات شو. جعفر علیه السلام ویلو سلمان وروسته به امام اسماعیل وي. اوس خو هغه مړ سو، اوس خو د ده عقیده له منځه تلله، د 12 امامه وه. اوس یې څه شی رامخکې کړل؟ عقیدة البدا یې رامخکې کړله. یعنی الله جل وعلا اراده کړې وه چې اسماعیل به امام وي له مانه وروسته، خو الله پکې غلط سوی و په دې رایه کې. استغفر الله. نو الله ته وروسته بیا معلومه سوه چې زه په دغه اوله رایه کې غلط سوی یم، خطا سوی یم، العیاذ بالله. نو امام موسی ده. نو ځکه دی هلته زیارت ته ورځي او په زیارت باندې ورنوځي چې الله ډېره بهترینه بدا کړې ده، هغه یې په تا کې کړې ده. استغفر الله. بدا یعنی له پټېدلو نه وروسته ښکاره کېدل چې الله جل وعلا یو وخت کې یوه اراده وکړي، بیا ورته معلومه چې دا اراده مې غلطه ده او په خطا سوی یم په دې اراده کې، بیا اراده بدله کړي، د بله اراده رامخکې کړي، بل کار وکړي. دا کتاب د دوی. ورسي په معتبرو کتابونو کې وګوري، که مو پیدا نه کړل راسي د ما په دې مخ باندې لاړې راتو کړي چې قاري صاحب دروغ دی وویل. ورسي دا کتاب د دوی ده. عائشه ام المؤمنین بله قبر راباسي په درو باندې به یې وهي. دغه کتاب چې دا اوس ما درته ښکاره کړل چې عائشه رضی الله عنها وایي څه شی سوي ده؟ وایي زنا سوي ده. داسې د دوی مهدي راسي، اذا قام القائم، کله چې مهدي راسي نو عائشه رضی الله عنها بله قبر راباسي، راځوړندوي په درو به یې وهي. ابوبکر عمر به هم له قبرونو راباسي. و دې الله بندګانو، د کوم اتفاق چیغې وهي؟ د کوم اتفاق بغارې وهي؟ د کوم اتفاق چیغې بغارې وهي؟ په کوم ایمان او په کوم غیرت باندې